بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. د دین اسلام ډیرو قدرمنو او عزتمندو مسلمانانو د رمضان المبارک په دې قیمتي عشره کې د برکتونو په دې میاشت کې د تهجد او د قیام الليل د ختم د قرآن په مناسبت سره د یو عبادت د لپاره موږ راجمع شوي. دا ډېر خوږ او مزیدار او ښایسته عبادت دی چې هغې ته دعا ویلې کېږي. زما محترمو دا میاشت د دعاګانو میاشت ده. دا میاشت د الله سبحانه وتعالی د طرف نه خپلو بندګانو ته د مغفرت میاشت ده. دا دومره مزیداره میاشت ده چې د مغفرت هر دروازه الله سبحانه وتعالی ما او تا ته کولاوه کړي. جبريل عليه الصلاة والسلام راغلی او نبی کریم صلی الله علیه وسلم خواته او درې خیرې کړې وي. په هغه دریو خیرو کې یوه خیره دا وه بعدن، په داسې میاشت کې چې الله د رحمت دروازې کولاوي کړي دي، په داسې میاشت کې چې الله د خپل رحم دومره پراخه کړی دی چې الله ورته د رحمت دروازې کولاوي کړي. بعدن جبريل دا خیره وکړه چې دا سړی دی د الله د رحم نه د رحمت په دې میاشت کې لرې پاتې شي. بعدن د جنت نه دې لرې پاتې شي. څوک لمن ادرک رمضان فلم یغفر له، چې دته په دې قیمتي میاشت کې مغفرت نصیب نشي. دا سړی به څومره بدبخت دی چې الله هر شپه د خپل رحم دومره پراخه کړی او دومره غوړولی و دې بندګانو ته چې الله په دې رحمتونو میاشت کې خپل بندګان هر شپه د اور نه آزادول او دې بنده په هغه رحیم ذات باندې خپل ګناهونه ونه بخل او ځان یې د اور نه آزاد نه کړ. والله العظیم چې دا به غټه بدبختي. بهترینه طریقه دا ده چې اعمالو په لحاظ سره موږ ډېر زیات کمزوري. که موږ د تاریخ اوراق وګورو او د سلفو اعمالو ته وګورو، د صحابه کرامو خوارۍ ته وګورو، محنتونو ته وګورو، عباداتو ته وګورو، د هغوی رمضان ته وګورو، والله العظیم زما او ستا تلاوتونه، زما او ستا صدقات، عبادتونه، ذکرونه د هغوی په مقابله کې زکات سره د دې چې د الله د طرف نه ورته اعلان د مغفرت شوی. موږ ډېر کمزوري په اعمالو کې، خو دومره خو کوی شو که نه چې الله ته د لپې اوچتې کړو. والله العظیم الله په دې لپو اوچتولو ډېر خوشحالېږي. حدیث کې داسې راځي الله ډېر حیاناک ذات دی، ډېر حیا ورځي د خپل بنده نه چې کله دا بنده الله ته لپې اوچتې کړي، الله ته د دې نه حیا ورځي چې د دې بنده دا لپې تشې بېرته واپس څه ناشنا رب دی زما او ستا. د دې نه هغه ته حیا ورځي چې د بندې د ما نه غواړي او زه یې وله نه ورکوم. الله رب العالمین ته دا دعاګانې ډېره خوښه عمل دی او الله وعده کړی د زی قبلو مې بنده د مانه وغواړه. الله فرمای و اذا سالك عبادي، اے نبی که زما بندگان زما په باره کې د تا نه تپوس کوي چې آیا دا الله دعاګانې قبلې که نه قبلې، فإني قریب، نو زما بندگانو ته ووایه چې الله ډېر نږدې دی. ګورې که دعاګانې غواړئ ستاسو دعاګانې الله اوري، ډېر نږدې دی.
فإني قریب اجیب دعوة الداعی، زه د دعا کوونکي دعا قبلوم. الله وی کله اذا دعانی چې هغه د مانه دعا خو وغواړي، ته د الله نه وغواړه په والله العظیم الله دې په دعا خوشحالېږي او قبلوي درته. الله رب العالمین په دعا دومره خوشحالېږي. په یو حدیث کې مثال ذکر شوی دی، الله اشد فرحا، الله د هغه انسان نم ډیر په دعا باندې او په توبه باندې خوشحالېږي چې هغه په یو اوږد سفر باندې رواني او د سره په دې سفر باندې سورلۍ باندې د خپل ټول خوراک سامان ورسره او دا ډیر مزل وکي او په یو صحرا کې وده شي او د سورلۍ د دنه ورکه شي چې دا را پاسېږي سورلۍ نه، دا انسان ډیر پریشان شي، منډې را منډې ووایي په سورلۍ پسې، دته دا سورلۍ میلاوه نشي. اخر دا راشي او کیني او څملي چې زه د خوراک سامان هم دې لاړې، هغه د څښلو اوبه وې هغه هم لاړې، واپس هم نشي تللی. په څه به چې دې مزل کو هغه سورلۍ هم درنه لاړه، مرګ خو راځي، اسم راځي، راځه په قلاره دې راشي دلته کښېنه. دا د خپل مرګ په انتظار کې ناست دی او د ده سترګې پټې شوې، سترګې چې بیرته کولاوې شي، د ده سورلۍ دلته ولاړه وه، نو د د خوشحالۍ نه ډېر په چغو چغو الله ته ویلي اللهم انت عبدي، الله ته زما بندی و انا ربک زه دې رب یم. د ډېرې خوشحالۍ نه اخطأ من شدة الفرح، د ډېرې خوشحالۍ نه خطا شو، دا الفاظ یې هېر کړه اللهم انت ربي وانا عبدك، چې الله ته زما رب یې زه ستا بندی. د په غلطۍ کې ویلې اللهم انت عبدي، الله ته زما بندی زه ستا رب یم. نو وی الله د دغه سړي نه زیات د بنده په دعا او په توبه خوشحالي. هغه رب موږ اوس هم نه خوشحالو. دا د الله وعده ده چې زه د خپل بندګانو دعاګانې خامخا قبلوم. ډېر خلک وایي موږ دعاګانې غواړو خو الله زموږ دعاګانې نه قبلوي. ای زما محترمو زموږ په دعا کې به نقصان وي، الله دعاګانې قبلوي، قسما بالله قبلوي، خامخا الله دعا قبلوي. دا خبره د یقین سره تعلق ساتي، خو چونکې زموږ په اسبابو باندې یقین برابر دی، که په دنیاوي امورو کې محتاج شو ډایرکټ یو کس ته منډې وم چې یاره پیسو ته مې ضرورت دی، پیسې راته راکړه، شرمېږم که پیسې راته رانکړي. که ډاکټر جواب راکړه چې یاره ستا بیمار ته د دې بیماري داسې ده چې کینسر لګېدلی دی، دا نه ښه کېږي، ډایرکټ به په طبیبانو او دمبرو پسې ګرځو. که روزګار هم ختم شو ډایرکټ به جزې پزې شروع. ته چې کله د کوم طرف نه جواب شوی، تا الله ته متوجه شوی، لرې خبرې به پرېږدو، ځان ته به راشي. ما او تا چې کله ضرورتمند شوي، محتاجه شوي، خپل رب ته متوجه شوي چې هغه قاضي الحاجات ذات دی، هغه الله به زما دعاګانې قبول کړي، راځه د هغه نه وغواړم. زما محترمو الله دعا خامخا قبلوي، خو کله ناکله په فوریت سره قبوله کړي او کله پکې تاخیر راشي. کله ته د الله نه دعا وغواړې الله فورا ستا دعا قبوله کړي، او کله دې الله دا دعا مؤخره کړي، الله ته ستا اواز او ستا جړه، دا ستا لپې، ستا زاري الله ته ډېره خوښه وي، الله دې ځکه دعا لیټ کوي. یحیی بن سعید رحمه الله په باره کې راځي، دا وایي رأیت رب العزة فی المنام، وایي ما الله رب العالمین په خوب کې ولیدل. سبحان الله. وایي الله ته مې په خوب کې وویلې چې یا رب یا زما ربه کم ادعوک فلم تستجب دعایی، ما د تا نه څومره دعاګانې غوښتې وي، فلم تستجب دعایی، ستا زما یو دعا هم نه ده قبوله کړې. الله په دنیا کې مې تا ته زارۍ کړي دي، سوال مې کول، الله منتونه به مې درته کوو، فلم تستجب دعایی، زما یو دعا الله تا نه ده قبوله کړې. وی فقال لی ربی، وی ما ته زما رب په خوب کې وویلي یا یحیی، ای یحیی ابن سعید، ما ستا دعاګانې ځکه نه قبلولي، انی احب ان اسمع صوتک، ماله خوند راکوي چې ستا اوازونه اورم، دا ماله خوند راکوي چې تا راته لپې اوچتې کړي او ویې چې الله دا کار راله وکړه.
او سوال لا تکي او زاری را تکي او د فریاد را تکي او د حاجتونو را مخې تکي دعاګانې مې درته ځکه نه قبلولې چې دا دعاګانې دې قبول شي کېدای شي د ما نه دعا پرېږدي بیا ما ته هغه شان اوازونه ونه کړي زما هغه شان حمدونه بیان نه کړي نو ځکه مې درته وایي دعاګانې نه قبلولې الله سبحانه وتعالى دعا خامخا قبلي چې کله دې په دعا کې داسې حالت نو کړی چې هغه د شریعت خلاف د ګناه یو کار دې نه کوو د ګناه یو شی مطالبه دې نه کوله او تا د خپل رب نه دعا وغوښته الله دا وعده کړې د ستا دعا الله خامخا قبلي خو د قبلېدو یو څو صورتونه دي یو صورت دا دی چې الله دې فورا دعا قبول کړي الله دا سیز راته الله وواخلي یو صورت دا دی یو صورت د قبلېدو دا دی چې ته د الله نه سوال وکړې او الله سبحانه وتعالی د دغه دعا د برکته په تا یو مصیبت راځي او تا ته پته نه وي ته د الله نه سوال وکړې الله ته دا بهتره او خوښه معلومه شي چې د دې دعا د برکته دا مصیبت د دې بنده نه لرې ایسته د تا نه هغه مصیبت لرې شي ته خو دعا وغواړې خو هغه دعا ستا داسې ښکاري چې قبوله نه شوه حال دا چې دا خامخا قبله شوې ده الله دې هغه مصیبت د دې دعا د برکته لرې کړي او دریم قسم قبلېدل د دعا هغه داسې دي چې ته د الله نه دعا وغواړې الله په دې دعا باندې مهر ولګوي او الله سبحانه وتعالی د قیامت په ورځ باندې اجر درکړي د دعا د اجر دومره اجر دی دومره عظیم اجر دی چې د قیامت په ورځ بنده ته د دې دعاګانو اجر ملو شي او دعاګانې ورته راوسپړلی شي چې بنده ما نه په دنیا کې دا سوال غوښتو ما درته نه دی قدر کړی په دنیا کې راشه په آخرت کې درته اجرونه درکړم داسې اجرونه به په الله درکړي چې بنده به دا خواهش وکړي چې یا رب العالمین چې زما د یو دعا په دنیا کې نه وي قبوله شوې چې تا آخرت ته ټولې ساتلې الله سبحانه وتعالی زموږ دعاګانې قبلوي خو که موږ په طریقه باندې دعا وغواړو علامه ابن قیم رحمه الله په دې مدارج السالکین کې یو خبره ذکر کړې وایي قرآن کې چې الله څومره دعاګانې د انبیاو راوړي دي که دا دعاګانو ته سړی توجه وکړي نو پوره یو درس پکې پروت دی چې انبیاو به په څومره ادب سره دعا غوښتله څومره په عاجزۍ سره به دعا غوښتله څومره په طریقه او سلیقې سره به دعا غوښتله که په دغه طریقه ما ورته هم دعاګانې وغواړو په والله العظیم الله زموږ دعاګانې قبلوي دا ما چې کوم آیات تلاوت کړ دا د سورة البقره آیات وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ د دې آیات نه مخکې الله د روژې احکام بیان کړي دي وروسته د روژې احکام بیانوي علما یو نقطه ذکر کوي وایي په دې کې اشاره د خبرې ته پرته ده که په روژه کې د الله نه سوال وکړو هر ټایم دې وکړو الله دې هغه سوال خامخا قبلوي نو د روژې دا بهترینه میاشت شروع ده دغه میاشت چې موږ نه نیمه تېره شوه او نیمه روانه ده تېرېږي په دغه میاشت کې الله ته سوال وکړو چې الله زموږ مغفرت نصیب کړه داسې نه که دا میاشت په موږ باندې تېره شي او زموږ مغفرت په دې کې نه شوی والله العظیم د دنیا او آخرت عظیم تاوانیان به د موږ نه د دعا دپاره مهم ادب هغه دا دی چې سړی په عاجزۍ سره الله ته کښېني چې الله نور ډېر وس مې نشته خو هیئت مې د عاجزۍ درته جوړ کړی ډېر محتاج یم ستا خواته راغلی دا د دنیا اصول دي چې کله یو سړی د تا نه څه مطالبه کوي سوال کوي څه درنه غواړي او دا ځان درته جوړغونی کړي او داسې موضوع به ځان کړي د دې دپاره چې ما ته څه راکړي نو څه مو خیال دی چې موږ د هغه عظیم رب نه جنت غواړو جنت ورکوټې سیز موږ د هغه نه مغفرت غواړو مغفرت ورکوټې عمل والله ټول عمر لس پنځلس شل دېرش څلوېښت او یا کاله د هغه الله ګناهونه کړي هغه الله دومره ناراضه کړی دی دومره خفه کړی دی دومره غوسه کړی دی والله العظیم چې کله ناکله هغه الله د ډېرې غوسې او د غضب د وجې موږ خپل بندګۍ ته هم نه پرېږدي چې زما بندګان ډېر شته دی ته نجس زما خواله څنګه راځي دا د ګناهونو د وجې چې د بندګۍ توفیق درته نه میلاوېدل پېښه چې ګناه دې کړې الله دې خفه کړی دی الله درنه ناراضه دی الله دې د قرآن تلاوت ته ځکه نه کښېنئ چې الله درنه ناراضه دی
الله دې جمع منځونو ته ځکه نه راولي چې الله درنه ناراضه دي. الله په دې دنیا کې داسې ور ډوب کړی چې بیاناتو ته نه کېني، الله درنه ناراضه دی. وجاړه د خپل د ټول عمر ګناهونه په الله باندې بخو، نو هيئت به د عاجزۍ جوړ کړي ورته. دیم په دعا کې دا مهمه ده او بهتره ده او غوره عمل دی چې سړی قبلې ته مخ شي او الله ته سوال وکړي. ځکه په ډېرو روایاتو کې داسې راځي چې د الله رسول به قبلې ته مخ په دعا به غوښته. دریم په دعا په آدابو کې هغه دا دی چې بنده به د الله حمدونه بیان کړي چې الله ته رحمان ذاتي، ته رحیم ذاتي، ته قهار ذاتي، ته جبار ذاتي. الله ته دومره رحم کې چې سره د ګناهونو ما ته رزق راکړي. ستا دومره رحم دی چې الله زه ستا نافرماني نه کوم، بیا هم زما په وجود کې ستا چلیږي. د الله حمدونه به بیان کړي، د الله تسبیحات به بیان کړي. بل د دعا د آدابونه هغه دا دي چې په محمد رسول الله په نبی الرحمه هغه خوږ نبی به درود بار بار وایي. خاص کر دا درود ابراهیمی چې کوم په دې مانځ کې مونږ وایو اللهم صل او اللهم بارک، چې دا کوم درود دی دا په محمد رسول الله باندې سړی وایي په دعا کې، الله بیا دعا قبلې. بل د دعا د آدابونه هغه دا دي چې دعا به په عزیمت سره غواړي چې الله د تانه غواړم ته به راکې، الله بل در من اشتخا مخیر الله د خپل لب نه کته کوما، دا جړه نه بندوما، الله د خپل ورانه ول نه سې کوم، الله د الله په نه کته کوما، تر هغه پوری روټي نه خورما، الله کور ته نظم چې تر څو پوری دي زما په ګناهونو ربړ نه راخلي، الله د عفو قلم دی نه راخلي. دې ته عزیمت وي چې الله خامخیر او موږ به ولې عزیمت سره دعا نه کوو. زمون خو څه عقیده ده بل چا په شان نه ده چې د زیارت نه وغواړو. داسې ده زمونږ عقیده چې زه الله ته مرکه د زیارت نه به وغواړو هغه به راکړي، یا زمونږ کوم بل رب چې د هغه نه وغواړو چې هغه به راله راکړي. شته داسې په تاسو کې د چا داسې عقیده؟ هغه الله عقیده ده کنه. په عزیمت سره به د الله نه سوال کوي، الله خامخیر الله کرای نه کې زه در نه غواړم خامخا به راکړي. تر هغه پورې به غواړم چې الله راکړي دي نه، تر هغه پورې به سوال کوم چې الله ګناهونه دې راته نه معاف کړي. دې ته عزیمت وایي. داسې به نه وي چې الله که خوښه دې راکړه او که خوښه دې میره، الله که خوښه دې مغفرت مې نصیب کړه او که خوښه دې نه مغفرت مې نصیب کړه. دا نه ده، په عزیمت سره د الله نه سوال وکړه. بل د دعا په آدابو کې هغه دا دي، دا ډېره اوږده موضوع ده، زه مختصر ذکر کوم. دا یو ادب په دې باندې ځان له دلایل دي او ځان له یو موضوع ده، خو مختصر یې ذکر کوم. بل د دعا د آدابونه دا هم دي چې سړی د زړه او خوله نه دواړه یو ځای کې د الله نه سوال وکړي. حدیث کې راځي الله د غافل زړه نه دعا نه قبلوي. ډیر کله ته موږ داسې کوو چې الله دا راکړي هغه راکړي، جنت راکړي او ته واړه راکړي او هغه اعلی جنت الفردوس راکړي او الله ګناهونه مې معاف کړي او په زړه کې بازارونو کې ګرځي، په زړه کې د دنیا سوچونه پراته وي. که داسې دعا د الله نه غواړي، د الله رسول وایي دغه دعا ته د الله حاجت نشته او نه درته دا دعا الله قبلوي. د زړه نه به غواړي الله زما په دې زړه کې چې دا کوم حاجت دی په دې خولې درته وایم دا دعا زما قبوله، نو زړه ته به راولي او خولې باندې به وي الله به قبلوي. بل په دعا کې مهمه نقطه درته وایم، دا د رب لفظ ډېر استعمالوي. یا رب، ای کریم ربا، ای رحیم ربا، ای رحمان ربا. دا د رب لفظ الله ته ډېر زیات خوښ دی. قرآن کې چې الله څومره دعاګانې راوړي دي، اکثریت دعاګانې الله د رب لفظ سره راوړي. ربنا آتنا ما وعدتنا، ربنا آتنا في الدنيا حسنة، ربنا ظلمنا أنفسنا. مختلف دعاګانې الله د ربنا لفظ سره راوړي. دا د رب لفظ الله ته ډېر خوښ دی. په دعا کې د رب لفظ استعمالوي چې ای کریم ربا، ای رحیم ربا، ای رب العالمین، ای زما ربا، ای د اسمانونو ربا. په داسې الفاظو سره دعا وغواړه ته وګوره چې الله ستا دعا قبلې که نه قبلې. بل په دعا کې مهم هغه دا دي چې سړی د خپلو ګناهونو دعا کوي، الله ته اعتراف وکړي چې الله هغه ګناه مې کړې وه هېچا نه هم لیدلی، الله تا لیدلی وم، زه اعتراف کوم الله دا ګناه مې کړې ده، هغه مې کړې ده، هغه مې کړې ده، اوس یې راته معاف. حدیث کې راځي نبی علیه السلام فرمایي ان العبد اذا اعترف ذنبا ثم تاب الله عليه.
کله چې بنده په خپل ګناهونو الله ته په دعا کې اعتراف وکړي چې الله ګناهونه مې کړی دي خو نه پوهېدم اوس یې راته معاف کړه او الله ګناهونه معاف کړي الله دعا به خامخا قبلوي بل په دعا کې دا کلمه یاد کړئ لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين وکم دعا کې چې دا ویل کېږي الله هغه دعا خامخا قبلوي یو څو شیزونه د الله نه وغواړه بیا دا دعا ووایه لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين که د جمع دعا غواړئ ضمایر هم بدلوی شي انا كنا من الظالمين هم ویلی شي نو ښه په توجه سره به د الله نه سوال وکړو د الله نه به وغواړو ټول حاجتونه به الله ته پیش په دعا کې بخل مه کوئ مړي هم یاد کړئ ژوندي هم یاد کړئ خپلوان هم یاد کړئ هر سړی په دعا کې یاد ستاسو په هیڅ هم نه کېږي حدیث کې داسې راځي چې کوم مسلمان د خپل بل مسلمان رور دپاره د هغه په غیابت کې او غیر موجودګۍ کې الله ته سوال کوي چې الله د ده مغفرت نصیب کړه نو ملایک د ده دپاره دعا غواړي نه چې ملایک درته دعا وکړي نو نور علوم ته هم دعاګانې وکړي که تا د بل دپاره وویل الله کاروبار یې روان کړه الله به وایي ملایکو ته به ووایي ملایک به الله ته ووایي چې الله د ده روزګار روان که تا د بل مسلمان دپاره وویل الله ګناهونه یې معاف کړه ملایک الله ته وایي الله د ده معاف کړه نو د بل مسلمان دپاره هم دعاګانې وغواړئ خپل خپلوانو دپاره د مړو د ژوندو دپاره ډېرو ملګرو د دعا دپاره اپیلونه کړي دي د هغوی دپاره به هم دعاګانې